سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې لیکلی دی چې د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمدشاه سلمان خېل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غړاوي کمیټې سرپرست مسؤل په توګه وټاکل شو. احمدشاه سلمان خېل د ملي لوبډلې ترڅنګ له دې وړاندې د غړاوي کمیټې مشر، د کورنۍ کرکټ عمومي مسؤل، ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ ترڅنګ د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د 19 کلنو نړیوال جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې ټولې لوبې په نړیوال جام کې وبایللې. د افغانستان کرکټ بورډ د غړاوي کمیټې مشر اسدالله خان ویلي وه چې دغه لوبډله زما په خوښه نه ده ټاکل شوې. زه د دغه لوبډلې څخه انکار کوم، نو دا ګوره چې د چا په خوښه ټاکل شوې ده همدغسې لوبې وکړي. تېره ورځ اسدالله خان په خپله فیسبوک پاڼه ولیکله چې د 19 کلنو نړیوال جام لپاره مې نه لوبډله انتخاب کړې ده، نه په خبر یم چې چا اعلان کړې ده. ټولې لوبې په نړیوال جام کې وبایللې. نن یې پر ځای باندې د غړاوي کمیټې نوی مشر وټاکل شو. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهم معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج فالو او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.